د کرهالي سیمې کروندګر وایي کلونه وړاندې د لاس په خواریو دا کانال جوړ کړی چې د وروستیو روغتونو یې د کانال په اوږدو کې ځینو برخو ته زیان پېښ کړی او د ولایتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د اساسي جوړېدو په برخه کې لازمه توجه وکړي. غوښتنه زمونږ دغه ده چې دا کانال زمونږ تقریبا یو 20,000 جریبه ځمکه ده د 6 کیلومتر د ولینه چې اوبه ورته د ځمکه په خړوبېږي دغه فصلونه زمونږ سږنی کال بیخي ونه شو شولې به دا وخت مونږ غټې وي په تیر وخت کې د بوزغلو په وختونو کې زمونږ دغه ویوړو جوار مثال د جوارو کرم وروسته شو د شولو نالم وروسته شو نو که دغه واله مونږ ته دغه واشونه خیر ده که نور نه کېږي دغه واشه راته اساسي جوړ کړي نو مونږ به ډېر د والي صاحب نه خوشحاله شو. مونږ د والي صاحب نه دا غوښتنه ده چې زموږ د واله همداسې خراب وي داسې هر ساعت اوس هم تاسو اثر ولیدم عملي م ولیدله موږ غوښتنه دا ده چې مؤسسه یو شی موږ ته راکړي دا ولې رالګي پخې کړي نو د الله څخه به ډېر مهرباني. د کروندګرو په وینا د کرهالي دا کانال د خلکو د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو ترڅنګ نږدې 10,000 جریبه ځمکه خړوبوي. د دوی په وینا که د یاد کانال ویجاړې شوي برخې په اساسي ډول ورغول شي نو تمه شته چې د کرهالي په سیمه کې د خلکو اړتیاو د پوره کېدو ترڅنګ د شته کروندو د خړوبولو ټولې ستونزې ورسره حل شي. په ورته مهال د کونړ ولایت د کرهڼې ریاست مسؤلین وایي د تېرې یوې اونۍ روغتونو د اسداباد په شمول په 15 ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر عامه تاسیسات ویجاړ کړي او په خبره یې چې هڅې یې پیل کړي تر څو د زیانمنو شوو خلکو لاسنیوی وکړي.